زه ولې د یوټیوب نړۍ ته راغلم، زما په ژوند څومره مثبت تاثیر کړی دی او د یوټیوب نه څومره عاید په لاس راوړم، او ولې تاسې هڅوم چې د یوټیوب نړۍ ته راشئ. دا او دې ته ورته ټولې پوښتنې په همدې ویډیو کې جواب شوي دي. نو که تاسې یو له هغو کسانو یاستئ چې غواړئ د یوټیوب نړۍ ته راشئ، یا هغه ملګري چې غواړي د یوټیوب نړۍ ته راشي په 2025 کال کې، نو دا ویډیو د هغه سره هم شریکه کړئ او تاسې هم وګورئ. السلام علیکم، زموږ د یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. دا چې یوټیوب زما په ژوند څومره مثبت تاثیر وکړ او ما ته څومره پیسې په لاس راځي، دا به هم تاسو ته په ویډیو کې مکمل وښایم. خو د پیسو د ګټلو ترڅنګ چې ما وګټل، هغه د دې نه ډېر څه چې دي زما په شخصیت او زما په ژوند چې څومره تاثیر وکړ، نو هغه تاسې تصور هم نشئ کولی. لومړنی ښه چې له ما سره وکړل هغه دا چې هغه خپل غرور مې راواخیسته او د خلکو مخې ته مې کېښوست، او هر چاته مې اجازه ورکړه چې تاسې کولی شئ زما په شخصیت وغږېږئ، تاسې کولی شئ زما په جوړښت وغږېږئ، تاسې کولی شئ زما په قواره وغږېږئ، او په همدې وجه ما خپل هغه د ژوند ازادي ورته وایي، هغه د ژوند ازادي ترلاسه کړل. د ژوند ازادي په څه معنا تاسې ښه پوهېږئ چې زموږ په ټولنه کې چې دا خبرې ډېرې زیاتې دي، که دا کار وکړم پلانکی به څه وایي، بېتانکی به څه وایي، هغه به څه وایي، دغه به څه وایي. همدغه وجه ده چې زموږ ژوند یې د خنډونو او مشکلاتو سره مخ کړی دی او مخکې ترقي نشو کولی. په دویم قدم کې چې ما ته یوټیوب ګټه ورسوله، هغه دا چې زه یو مسؤلیت پذیره کس شوم. مسؤلیت پذیره کس په څه معنا؟ د دې مخکې به زما وخت ټوله ورځ په سوشل میډیا کې ښکته او پورته تېرېده او د تشویش او د خفګان سره مخ کړی وم چې اخر به د دې ژوند نه جوړېږي څه. نو له هغه شیانو نه رامنې کړم او راغلم، اوس په خپل کار باندې فکر کوم او هره ورځ کوشش کوم چې نوي څه زده کړم او خپلو خلکو او لیدونکو او هغه ټولنې ته وړاندې کړم. ځکه که یې ونه کړم، نو هلته مې د خلکو سره وعده کړې ده چې زه دغه کار کوم، تاسې مې سپورټ کوئ او انشاءالله دا کار به په شریکه کوو. نو همدا هم یو وجه کېدلی شي چې کله زه د تنبلۍ سره مخ شم، نو دغه شیان مې ټول مخې ته ودرېږي او بیا راپاڅم خپل کار ته ملا وتړم او مخکې ځم. په درېیم قدم کې یوټیوب ما ته هره ورځ یو نوي څه را زده کوي. دا په دې معنی چې زه هره ورځ کوشش کوم چې یو نوی سکل یا یو مهارت زده کړم او نورو ته یې هم وښایم. همدغه شیان دي چې زموږ په ژوند کې بالکل مثبت بدلون راوستلی شي. ځکه کله چې د موږ سره مهارت وي، کله چې د موږ سره سکلز وي، موږ په ټولنه کې یو ښه تصویر وړاندې کوو، د خلکو باور ترلاسه کوو او بالاخره ژوند مو یو مثبت لوري ته ځي. همداسې په سلهاو نورې ګټې او فایدې هم لري. که زه شروع واچوم، دا ویډیو به په ساعتونو هم خلاصه نه شي. نو را به شو زموږ هغه اقتصادي اړخ دی چې دا تر ټولو هغه مهم اړخ دی، ځکه زموږ ټولنه وار له مخه د ډېرو مشکلاتو سره مخ ده. د کار زمینه نه ده مساعده، وطن مو په دغه حال د بدبختیو کې ګیر دی او بلها اقتصادي مشکلات لري. نو یوټیوب د عاید د جوړولو یو تر ټولو بهترینه وسیله ده. د څېړنو له مخې یوټیوبران په نړۍ کې نن سبا یو له تیزترینو تجارانو یا کارګرانو یا انفلوئنسرانو څخه بلل کېږي. یوټیوب بلها پیسې ورکوي. دا په دې معنا که په یوټیوب کې ته یو ویډیو واچې، نو دا ویډیو تا ته ټول عمر یو عاید جوړوي، او که لږ مخې ته لاړې، سبسکرایبر دې پیدا کړل، سپورټران دې پیدا کړل، نو بیا خلک په زرګونو نه چې په میلیونونو ډالر ګټي ده، او هغه ټول د همدې یوټیوب نه. دا چې مې وختي له تاسو سره وعده وکړله چې زه به تاسو ته خپل هغه چینل وښیم چې ما ته څومره پیسې جوړوي، او هغه هم په ډېر کم اندازه سبسکرایبر باندې. نو که موږ زحمت وباسو او ډېر سبسکرایبر پیدا کړو او ډېره خواري وکړو، نو ته فکر وکړه چې څومره به موږ مخې ته ځو. را به شو د هر څه به درته د سکرین د لارې وښایم. ښه راغلو زموږ دغه چینل ته د هېواد هندارې په نامه باندې دی، او کال نه کم وخت کېږي چې دا چینل موږ شروع کړ، کار مې شروع کړ، او په میاشت کې 7-8 دغه ویډیوګانې به موږ اچولې، او زه به تاسو ته اوس وښیم چې موږ ته په دې ټول کال کې څومره پیسې ګټي. را به شو دغه انالیتکس ته، صحیح ده، ریونیو ته به راشو. دغه زموږ د ټول کال آمدن دی، صحیح ده. ها، په اسټیمیټډ ریونیو کې چې ته وګورې، دا چینل شروع شوی دی په سپتمبر کې مونټایز شوی دی، صحیح ده. تر سپتمبر نه تر اوسه پورې $2499 دا موږ ته دې چینل فایده کړې ده. او چې سبسکرایبر یې وګورې، سبسکرایبر یې ټول 15,900 سبسکرایبر، یعنې په اصطلاح هغه 6,000 سبسکرایبرو ته موږ هم نه رسېږو. دغه ټول 6,000 سبسکرایبر هم نه. او دا چینل چې دی دا د ټوکو ډکولو چینل دی. دا چینل موږ په شریکه شروع کړ، کار هم ورته وکړو، او تر اوسه پورې موږ ته $2,500 ګټي. ته فکر وکړه چې په یو کال کې ته $2,500 ګټې، هغه هم په ډېره کم مقدار. نو که لږ موږ ته نور زحمت ایستلی دی، نو دا پیسې بالکل دوه چنده کېدلې. نو دا مې تاسو ته د یو مثال په ډول وړاندې کړل چې تاسې کولی شئ که لږه خواري وکړئ، د 2 چنده نه 3 چنده هم ګټلی شئ، 4 چنده هم ګټلی شئ. نو زه به تاسو ته د مثال په ډول نورې چینلې هم وښیم. را به شو اول به همدا چینل ستاسو د مخې زه راواخلم، د دې چینل دا لینک به راواخلم، صحیح ده. د دې چینل لینک به راواخلم، په سوشل بلیډ کې به وګورو، هلته خو یې موږ ته وښودل چې څومره پیسې ګټي، صحیح ده. دا چینل چې دی زموږ د ورور مخلص صاحب سره موږ یو ځای په شریکه جوړ کړی، او دغه یې تاسې عاید ولیده. اوس به دا راواخلو، دا به سوشل بلیډ ته ورو چې موږ وګورو چې واقعیت څومره پیسې جوړوي. هلته خو تاسې ولیدل خپله، صحیح ده.
سوشل بلډ دغه یو ویب سایټ دی. د ده د لارې تاسې کولی شئ چې د خلکو چینل یې وګورئ، عاید یې معلوم کړئ، پیسې لیدونکي معلوم کړئ، او دا هر څه تاسې ته ډېر په اسانه ګورو. یعنې دا میاشتې د 15 نه نیولې تر $230 پورې. اول تاسې ولیدل چې موږ تر 300 نه مګو 200 هم ګټلي دي، 1.5 هم کړي دي. یعنې تر ټولو کم چې دی هغه په دې جولای کې $119 ځکه 15 ویډیوګانې او نور همداسې تر نن پورې چینل بند دی ځکه ورته نوي جوړ شوي چې کار ورته. نو دغه درته یو استیمیشن در. اوس که راشو دلته زه دلته په یوټیوب کې نورې چینلې وښیم، هغه په AI جوړې شوې چینل دی. صحیح ده؟ دلته یو دی صحیح ده AI ګای، یعنې ټول کار صرف او صرف یعنې ټول کار د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کوي. دا وګوره 200,000 سبسکرایبر لري. صحیح ده؟ دا مې درته یو مثال زما ذهن کې راغلی، او دا هر څه د ویډیوګانې چې ته وګورې دا بالکل امکان لري نه دته ضرورت شته چې ته د کیمرې مخې ته راشې، نه دته ضرورت شته چې ته خپل غږ وباسې او یا نوره خواري وکړي. هر څه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په ډېر ساده شکل نن سبا یعنې په یو کلیک درته مکمل ویډیوګانې جوړوي. ښه د دې د لینک به راواخلو، دا به په سوشل بلډ کې واچوو، وګورو چې څومره عاید دی د میاشتې. زموږ خو دغه دی تر 230 لکه دا کم درته ښایي. مطلب اوس راځه چې د ده وګورو. صحیح ده؟ AI ګای ګوره د 15 نه نیولې تر $555 او د کال د 1,200 نه نیولې تر $19,000 پورې. یعنې دا ډېره په کم اندازه ښایي. نورې ګټې او فایدې خو پرېږده چې ته د کمپنیو سره کولابریشن کې مطلب تړونونه ورسره کې، یا د یو سفیر په حیث باندې ته ځې د نورو کمپنیو سره تړون کې، یا ورته اعلانات کې، یا افیلیټ مارکیټینګ کې. دغه کیسې خو لا په یو طرف دا صرف د یوټیوب نه هغه ګټلې او عاید په لاس راتلل د پلار ته زیاتو $19,000 چې ته د کال ګټې. نو زه نه پوهېږم نو چې د ده نه به نور ښه بزنس او کاروبار څه شي. په هر حال که دا کیسه دغه شانته جاري وساتو نو ویډیو بیا ډېره زیاته غټېږي. نو را به شو مهمې موضوع ته چې د یوټیوب مکمل ماسټر کورس شروع کو. د نیش نه نیولې د ویډیو تر اپلوډ کولو پورې هر څه به په ډیټیلز او جزئیاتو سره په هر ویډیو کې په مختلف برخو کې تشریح کېږي او ستاسې مخې ته به راوړل کېږي. دا کورس به 2 برخې ولري. په اوله برخه کې به موږ په نیش وغږېږو. دا چې نیش څه ته وایي؟ نیش د موضوع انتخاب ته وایي. د مثال په ډول په ښوونځي کې چې موږ په کوم صنف کې یو، د ریاضي د لوستلو یوه موضوع ده، د بیولوژي د لوستلو بله موضوع ده، د انګلیسي بله موضوع ده. موږ باید هغه نیش انتخاب کړو چې په ټولنه کې ورته تقاضا ډېری او خلک ورته ډېر تږي ناستي. نو کله چې زموږ ویډیو ډېره کتل کېږي موږ ته به ډېر عاید په لاس راځي. نو په دې باره کې به یو مشخصه ویډیو جوړېږي. په دویم قدم کې به موږ د چینل په برانډینګ او په نوم باندې هغه ورکوو ځکه دا تر ټولو مهم شیان دي. د ده سیټ اپ به جوړو او داسې یو نوم به ورکوو چې جذاب او زړه راښکونکی وي، نه دا چې کوکو موکو یا د ټیک ټاک غوندې نوم وي یا د فیسبوک نوم وي. نه، دا یوټیوب دی او باید افیشل کار ورته وشي. په درېیمه برخه کې بیا موږ په دې وغږېږو چې څنګه د ویډیو لپاره آیډیا پیدا کړو او SEO یعنې سرچ انجن اپټیمایزیشن څه دی، څنګه کار کوي او څه رقم زموږ ویډیوګانې نورو خلکو ته سجست کړي. په څلورم قدم کې بیا موږ په دې وغږېږو چې څنګه د یو ویډیو ټایټل جوړ کړو، څنګه ورته ډسکرپشن برابر کړو، څنګه ورته هاشټیګ جوړ کړو او څنګه ورته پلی لیست برابر کړو. په پنځمه برخه کې په دې غږېږو چې د یوټیوب الګوریتم څنګه کار کوي. الګوریتم په دې معنی چې کله زه یو ویډیو ګورم یوټیوب ماته د هغه غوندې ورته نورې ویډیوګانې مخې ته راوړي. نو دا چې څنګه موږ ورته دغه سیټ اپ جوړ کړو او زموږ ویډیوګانې هغه خلکو ته لاړ شي چې همدغه شانته ویډیوګانې غواړي وګوري. نو په پنځمه برخه کې به په دغه وغږېږو. په شپږمه برخه کې به موږ په دې وغږېږو چې څنګه د خپل یوټیوب چینل ته ترقي ورکړو، 1000 سبسکرایبر پیدا کړو او 4000 ساعته سره خبرو. او په اومه برخه کې به په دې خبرې وکړو څنګه خپل یوټیوب چینل مونټایز کړو او CPM او RPM څنګه کار کوي او څه شي. دا هر څه به تاسو ته په ډېر ساده شکل وړاندې شي. بس تاسې دومره وکړئ چې لږ زحمت وباسئ، خواري وکړئ او محنت وکړئ. دا هر څه د یو موبایل د لارې بالکل ممکنه دي او ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ خپل کاروبار مخې ته بوځئ. نو که تاسې غواړئ دغه سفر له موږ سره یو ځای شروع کړئ نو زموږ بله ویډیو به د موضوع انتخاب وي، کوم ته چې نیش وایي. کوم نیش کې پیسې ډېرې ورکوي، په کوم نیش کې پیسې کمې ورکوي، دا هر څه به هلته تاسې ته په ډېر ساده ډول تشریح. نو موږ سره اوسئ او د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوې وي مخکې له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. د ملتیاو نه مو ډېره زیاته مننه. تر بیا لیدو پورې د الله پامان.